ممکن دا د اټم سره جنگونه شروع کیږي رسو وختونو کې په یو بل بدای ټیمونه استعمالي هر وسلو کې به یو ژوندې پاتې کیږي نور بمري ممکن دا د اټم سره جنگونه شروع کیږي رسو وختونو کې په یو بل بدای ټیمونه استعمالي ټول بمړ شي سره دا ملحمت عظما ده دغه وخت سره فتح د قسطنطنیه او خروج د دجال چې دی په 7 اشهر دا چې ماده تر زمان خو به شپږ یا و یا 9 کال تیری به دجال روزي نو دینه پته لګي چې ملحمت عظما د ماده تر زمان اخري وخت دی کله چې کفار په دې پوه شي چې را په ټول ازمکه را نه ونی وي نو بیا به دې وخت دوی استعمال دغه آلاتو د جنگ کوي د ګمان دا سره چې دی به استعمال ایټمونو کې د سو کې او حتی کې د صف د مجاهدینو کې به څوک داسې سړی نه ګوري چې هغه یو کرتې لیدلې وي مخکې او یو روایت کې مې ولیدل چې یو کرتې مخکې لیدلې او د مادي خیر زمان په لښکر کې دغه وګوري نو د ورور او د پلار مینه به پرې ماتوي دومره به چې څه خو ما پلاني ذکر لیدلی وي نور به ټول د مختلفې دنیا مجاهدین راغونډ وي خپلوان به یې نه وي دا به مړی دا به ټول مړ شوي او یا به دی چې مرتد شوي وي دا وخت داسې دی چې نفاق نشته او کفر د اسلام چې مونږ غواړو خو دا امتحان غوښتل دي ځکه چې د ماتې زمان دور دا ډېر سخت دور دی تمامې دنیا سره مقابله ده د جهاد کله خدا بیا نیولې کېږي د ترمذي دور کې خدا فتح شوې ده خدا بیا د ونیول شو بیا به فتح کېږي بیا مې فتح ته اشاره ده رفض معنا احفره فکیک او رفع معنا جعله ذات خوارق خوارق والے وګڼو نشاني اوچت کو حتی ظنناه من ګمان کو په د فطیفه النخل دا نسیات چې دا د کجرو باغ کې اوسېده کنه فطیفه النخل معنا من اليهود لأن الصحابة كانوا يظنون أنه ابن سيادة قال فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رحنا إليه شرالو بيام سودا وبيا ورد فعرف نبي الإسلام في جندا ذلك دا خوف الدجال فينا زمنكم مخنوك فقال ما شأنكم قال قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل في بستان النخل ابن سيادة قال غير الدجال أخوف لي عليكم غير الدجال ندير يريكم بتا هرچ دجال لے ان یخرج وانا فیکم کروزی دلر کې ومه چرتا فانا حجیجه دونکم نزد دلیل ویون کې داغه په مقابله کې مخه ساسه تیما دونکم امامکم وان یخرج ولست فیکم نو فمرء حجیج نفسي ارسله دلیل ویون کې د خپل ځان دی والله خلیفتي او حافظي على كل مسلم انه شاب قتت ایوزوان دی او قتت ګرګوتی وختان والا دی عینه قائما سرګي ثابت تر په خپل ځای ښکاریږي او نظر پکې نشتا او شبیه دی په عبد العزى بن ختن پوری فمن رأى منهم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف قال يخرج ما بين الشام والعراق نو فغات يمينا وشمالا غات مانا فاسدا فساد بجوڑی يمينا وشمالا يا عباد الله واز بك يلبسوا ادري گئی رنگو گئی قلنا يا رسول الله وما لبسوا في الارض قال 40 يوما تلويق رضي ويورد كسنة نكال مردا دوما إذا شهر مردا دريم إذا جميع مردا باقي أيامكم دي نو دا يو کال دوما يشتو سلو رضي جوڑیگی قال قلنا يا رسول الله رأيت اليوم الذي كسنا علم راکا ورځ هغه چې د کال غوندې ده اتکفینا فی صلاة یوم د یوې ورځې مونږ په کفایت مونږ ته کوي قال لا ولا ولكن نقدروا له اندازې ولګوئ هغې لره اشاره ساعتونو ته ده اوس خو ساعتونه شته که نه اندازې ورته ولګوئ خپل منځونه به پکې د یو کال منځونه کوئ قلنا یا رسول الله فما سرعته فی الارض قال کالغیث لکه باران استدبرته الريح چې باد ورپسې وي فیاتي القوم یو قوم ته به راشي فیدعونهم دعوت به ورکړي دې قوم ته هغوی به تکذیب د ده وکړي چې ته دروغجن یې ته معبود نه یې ويرون عليه قوله ويردون عليه قوله اقول بك والرد کی نحن ريبه مرور شي فينصرف عنهم تروان بشي فتتبعه اموالهم دمر ساحر ده اعمالنا وحيوانات چې هغه ورپسې شي فيصبحون ليس بايديهم شيء دیوال به تباکی تشبيه بد حیوانات دجال پسې تلی نه به دې په لاسونو ملکیت کې شي ثم ياتي القوم دې قوم ته بیا سبا راشي فيدعوهم فيستجيبون له دې به اطاعت داغو کی ويصدقون وتصديق به کی د امر کې اسمان لرانتن تر بارانو کا ختم ترغه بارانو کی امر بک ازمکر انتن به تشمک تشنکی ختم بتشنکی وای فتروحوا عليهم صارحتهم رواح نره غرمین بعد قربانی واپس راشي صارحتهم مواشخ ول اغا مالونای کاطول ما كانت ذرن ډیر وګدا هغه چې زرن د جهات د بوکان نه ضروري ته وي بوکانونه به ډیر وګدوي وعمد به خواطر او ډیر راختل شوی او پراتو ډک د جهات ته شونه نه تشي به ډیر زیات وګدي وادره دروع او ډیر زیات چې کم دینو ډک د شودونه دروع د جهات غلام زونه غلام به ډکی ډکی وي ثم ياتي الخربا بیا براشي دجال قرانا کې ځمکه فيقول لها ورتبا يخرج كنوزك خزانه دروباتا فينصرف منها واپس بدی کلی روان شي فتتبعه والفصيب شي پدپس را خلق تيا عاصب النخل فشان تر باچا نخل فشان تر باچایانو دچا د شاتو د مچيو شاتو مچو باچا چې نو په څنګه بنګيږي
دغه شان د خلک ورپسې وي. ثم يدعو رجلا شابا بیا به راوغواړي یو ځوان سړی ممتلئا شبابا چې ځوانۍ کې خډک به وي وبوهي هغه لره په توره باندې فيقطعه جزلتين نو ټوټه به کړي هغه لره دوه ټوټې جزلتين قطعتين ثم يدعوه بیا به راوبلي فيقبل ابرا پاتېږي را مخامخ به شي ويتهلل وجهه مخ به پړقېږي يضحك خاندي به فبينما هو كذلك بیا به په دې حالاتو تفسیراتو سحرونو لګیا وي اذ هبط عيسى ابن مريم عليه السلام بشرقي دمشق هغه شرقي اړخ د دمشق کې جامع دمشق دې کې عند المناره البيضاء بين مهرودتين چې وي په دوه جامو کې چې زیړ رنګي به وي مهروده هغه جامه چې رنگ د زعفران ته مایل وي واضعا يده على اجنحه ملكين عيسى عليه السلام یادې دوه جامې وي دوه جامې به زیړ رنګي وي او کې خودن کې د لاسونو به په هغه وزر د ملائکو باندې او اذا طعطع راسه سر چې راټیټ کې قطره تاتبه وبراغنا واذا رفعه تحذر منه او چې سر اوچت کې نو تلیږي به ددنه په مخ مبارک باندې دا سات کې جمان ملغلري کلو لکه ملغلري نو جمان هغه وړي ملغلرو ته ویل کېږي انو ګویا کې د مخ نه چې کوم دی دا شان دا سات کې اوپرات ښکارېږي قال ولا يجد ريح نفسه يعني احد الا مات د وجود هغه بوی به نه موزي یو کس د کفارو نه مګر مریبو وريح نفسه منتهى بصره او د وجود هغه بوی د خوشبوئی چې ده دا چې سترګې نظر څومره کار کوي دومره لري برسېږي قال فيطلبه ورپسې بشي حتى يدركه بباب لد لندې به کې دجال لره په باب لد کې باب لد دا په دمشق کې ده قريه من قرى بيت المقدس او چاوي دي جبل بالشام فيقتله قتل بيكي قال فيلبس كذلك ما شاء الله وهو زمن برزوي دا قال ثم يوحي الله اليه تعالى بتوحي وكان حوز عبادي جمعك بندگان زما الى التور کوئی تر لرا فاني قد انزلت عبادا دا كزومه عباد زما لا يدان لاحد بقتالهم تسنيه مبالغه لپاره دا چې نشته طاقت یو کس لره په قتال لاغي یاجوج یادي قال يبعث الله ياجوج وماجوج وهم كما قال الله من كل حدب هر مكان مرتفعنا ينسلون را تليغي وبسرعات بر روان يسرعون قال ويمر اولهم اول اختر چې روز راتیر بشي وبحيره تبري باندې فيشرب ما فيها وبكتوري وسكي ثم يمر بها اخرهم رسكي براشي فيقولون لقد كان بهذه مره ما يوحد التوبه نلسا وسنشتا ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الارض راضي فلنقتل من في السماء یہ لسو ورځو کې تمامه دنیا کې شین بوټي او با انسان هیڅ نه پری ټول بخوري فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم غشي بولي الى السماء اسمان تا فيرد الله عليهم نشابهم دا واپس به خدای تعالی په دې غشي دی محمرا دمن سربې په وینو باندې ويحاصر ذي محاصره کې ابن مریم علیه السلام مرګري راغی او دا چې باغی وږي شوی دلته حتى يكون راس الثوري د غوید اثر په پرغور خير الله من 100 دينار بأحدكم اليوم قال فيرغب عيسى ابن مريم الى الله زاري بشروع کې دعاګانې بشروع کې او د مرګري بم دعا کوي قال فيرسل الله عليهم النغفه راو بلی خدای تعالی پر یاجوج باندې نغفه چنجي یعنی قابم په سټونو دی بولګي فاصبحون فرسا یعنی موتا فسبا کې چې ګوري دی بټول مړ پراتی تموت نفس واحد فرسا معنا قتلا فلک یو نفس چې مریدا سن ټول بمړي قال ويهبط عيسى واصحابه فلا يجد موضع شبر فطول دنیا کې به یوځه او ليش نه ګوري الا وقد ملأته مگر ډکړې به غیله زحمتهم هغه بوی د دی زحمت څه وایي زحمت دسمت تویل کی غړوالي د دی ونتنهم بدبوی د دی ودماهم بین د دی قال فيرغب عيسى الى الله واصحابه بدعاء شروع کی قال فيرسل الله عليهم طيرا اسمرغان کا عناق البخت پشا چدا چې وګد سټونه به لکه سټونه د بختي وخانو فتحملهم مشدبك دي لرا فتطرحهم غرزي دي لرا في المهبل فمهبل کې مهبل یو زینوم دی او ناولو تمویل شراط الجبل الى الشعوب ويستوقظ المسلمون من قسيهم بليب مسلمانان وني اشاقو بني كنا بليب مسلمانان ورنا من قسيهم دلنديو دينا ونشابهم دغشل دينا وجعابهم دتركش دينا 7 سنين وكالا دمر بدا صفاتي ويرسل الله عليهم مطرا باران دغه لس ورځې لس ورځې باران به لا يكن منه بيت وبر ولا مدر پټ بنشي د دینه بیت وبر ولا مدر مگر وبتاسي د نزول د وبونه هغه په کې راتلی شي قال فيغسل الارض فيتركها كالزلفا لك شيشغني بفريدي قال ثم يقال للارض اخرجي ثمرتك من بذر وباتا وردي بركتك ايوم يرن تاكل العصابه دغه وخت به یو ډلا چې لسونه تلويخ باندې اطلاق کیږي الرومانه یو انار بخري ويستزلون بقحفها دغه پوخ لاندې وسوري کې کینی دا انار بنیم کې رسېږي کیږي تا به تیار خیمه لاندې بورلاندې کې ناتې شي ويبارك في الرسل شروط ویل کیږي رسول ها
شهود ته وي برکت بوا چولې دې په شهود دې کې تر دې چې جماعت کثیر د خلکو نه اکتفا وکړي باللقحه من الابل په ولنګ وخه باندې او لقحه ته وي چې قریب الولادت من النوق نو دې وخت شهود پکې کم وي چې کله تازه لنګيږي بیا هغه باندې به اکتفا کوي وان القبيله لا يكتفون باللقحه من البقر وان الفخذ ولا قبيله لا يكتفون باللقحه من الغنم فبينما هم كذلك بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن ابدا وفات شي ويبقى سائر الناس يتهارجون يعني يتجامعون مجامعتنا بكي كما يتهارج الحمر فقد اخرج مجامعتنا كي دغشان فلارو كي فعليهم تقوم الساعه